السلام علیکم ټیکنیکل امید ته بخیر راغلی. زه یم ستاسو ورور ذبیح الله امید. دوستانو په نوی ویډیو کې زده کوو چې څنګه کولی شو له اکسل څخه پوره پیج چې دی هغه پرنټ کړو. ځینې وخت موږ یو ټیبل جوړ کړو خو چې کله پرنټ کوو د هغې یوه برخه پکې نه راځي. تاسو وګورئ دوستانو دلته ما نیم، اډرس، جاب ټایټل، سیلري، کانټاکټ نمبر او ډیټیل دغه معلومات مې په یو جدول کې ترتیب کړي دي. خو چې کله زه پرنټ ته ورکوم نو ما سره کانټاکټ نمبر پورې پرنټ راځي. که زه دغه پرنټ هم کم نو تاسو به یې وګورئ. تاسو وګورئ دوستانو په دوو ورقو کې دغه خط چې دی په دوو ورقو کې پرنټ شو. دغه صفحه په یوه ورقه کې راغله او دلته دغه لږ ځای چې دی دا په بل ورقه کې راغی. دغه مشکل د حلولو لپاره باید موږ ویو ته راشو او په ویو کې پیج بریک انتخاب کړو. چې کله مو پیج بریک انتخاب کړ نو دغلته دغه خط چې دی دا دې ځای پورې کش کوو او دغه اضافه ځای دی دې ځای نه دا خط راوړو تر دې ځای پورې کشو او له هغې څخه وروسته یې کنټرول پی باندې کلیک کوو او پرنټ وباسو. تاسو به یې وګورئ دوستانو. دا وګورئ دوستانو دا ځل چې دا ورقه په مکمل ډول پرنټ شوله. دوستانو که چېرته دغه ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ او له ملګرو سره هم شریکه کړئ. تر راتلونکي ویډیو پورې د الله په امان.